ټولو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست، د صحت او عافیت جاري وطن ولرئ. دا یم احمدي احمدي. ګورو مخکې مې ویډیو نشر کړې وه او هغه د پې صفر برابره وه، پې صفر یو او پې صفر درې څلور پنځه شپږ. کوم څه چې پاک وو هغه د پې صفر دوه په اړوله، نو هغه ویډیو مې سره نشرو. خدای دې وکړي چې تاسو ته خوښي وړ وګرځېږي. تاسې که چېرې زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ. کمنټ هغه کمنټ وکړئ کوم څه چې تاسو ته په ویډیو کې پېښ شوي، نو هغه کمنټ کړئ. انشاءالله موږ به د هغه مشکل حل لپاره انشاءالله ژر جواب درته درکړو. بس الحمد شکر. تیټکور واچو و تام اندازه درکوي. دا د لوکل ریموټ غمی چې دی هغه مړی ژوندی کېږي. دا سیسټم یې کوو. بیا ځو دغه ته اووه ته پې صفر اووه ته پې صفر اووه ته دا و. دلته چې دا کوم صفر دی دا یو کوو، دا و. بیا موږ غواړو چې چابکۍ سټارټ کړو یا سلو سټارټ کړو. 11 ته ورځو چې ژر یې سټارټ کړو. دی اوس په 10 سکنډ په 10 ثانیې کې مثال دی ځان پورته کوي. موږ غواړو چې په راکم یې کړو، په 15 ثانیې کې دی سټارټ واخلي او په 15 ثانیې کې برته بند شي. ټانټر باندې ووځو، بیا رجه بټن ووځو د پی بي ته. هلته دی چې دی پرمیټ مې کړی دی او پرمیټ چې دی هغه یې دغه کوي سیسټم نه مابین زه وړي نو ورځو هغه ته. او دا سیسټم یې وربلا کړو او پی بي شپږ اوکې کړو، ځکه بیا چې کله انویټ بیا نه بندېږي نو دا موږ صفر کوو. اوس سټارټوو. دا چې دی دا دی سټارټ شو. نور سیسټم چې دی هغه چې دی دې سیسټم نور نشته. دا چې او دا دې سیسټم چې دی هغه صرف پیرجي بټن و. زه پې صفر ته پې صفر اوکې کړو، بیا یې اوکې کړو او بیا دلته چې دی دا صرف د والیم سیسټم دی او دلته په دا ځای کې یو لوکل ریموټ غمی بولي. دا به اوس ولګېږي. دا غمی چې دی هغه مړ ژوندی شي. دا لوکل ریموټ ده. همونه ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. دا یم احمدي احمدي. غواړم چې نن د کولولو چې کپړې مې ترکوي هغه ته چې کوم والیم تړل کېږي دا والیم بولي. او دا چې تړل کېږي دې طریقه درته وښیم. په دې کې دغه دوه سره لینونه یې دا یو چې دی هغه په کام کې تړلی دی او S1 کې تړلی او په کام کې تړلی. د دې وظیفه صرف دا ده چې مازې بټن سټارټ کړي بغیر د رانه. د دې وظیفه صرف دا ده. او دا نور درې لینه چې دي د مابین چې کوم لین دی دا دلته چې دی هغه په A1 کې تړلی دی او دا نور دوه لینه چې دی هغه یو په GND کې تړلی دی بل په جمع 10 ولټ کې تړلی دی. او د دې سیسټم چې دی صرف په پې صفر کې کېږي او پې صفر دوه کې کېږي. او د دې وظیفه چې دغه کپړې دغه کالم متر کوي او دغه دا خلک په متر کوي. د دې سیسټم اوس کوو. د دې سیسټم کې وګورئ او دا چې دی هغه خلک دغه قرآن دا په متر کوي. خارج چې کوم قرآن راځي هغه په متر کېږي او هغه په کتل کېږي. نو هغه بل یو چې دی هغه سټارټ دی. دا سټارټ دی
او دغه یو اوس سټارټوو.